او نن سبا خو د ټیک ټاکونو زمانه ده او د فیسبوک او د یوټیوب او د دې بعضو چې په زړه کې څه راځي لګیا وایي د دین نه لطیفې جوړي بس والعیاذ بالله د جنت لطیفې الله اکبر د جهنم لطیفې د قبر لطیفې دا په دین پورې استهزاء ده لکه بعض دي پښتنو کې مشهور دي دا د دروغو د لطیفې چې عمر ده په دې غضب کې اخته چې هغه ټول عمر دروغ وي او خلک خاندي او په دغه دروغو باندې رزق ګټي او خلکو ته پنکار وایي دا نن سبا دا ټکی ډېر دغه شی دی پنکار دروغ وایه خلک خاندوه دا څه شی دی فنکار دی په مجلسونو کې ګډېږه زنا او فحاشي ته دعوت ورکوه دا څه شی دی فنکار دی او ډول او رباب او ستار وها او جي دا څه شی دی فنکار دی نو د دغه قسمه خلکو بعضې لطیفې مشهورې دي که چېرته موږ جنت ته لاړو یخ راله وشو نو موږ به جهنم والا ته وایو چې لږ اور راکړه او لږ سکروټې راکړه الله نه یره پکار دی او وایي که موږ جهنم ته لاړ شو دا دغه یو لطیفه ده وایي که موږ جهنم ته لاړ شو بیا به هم جنتیان موږ ته محتاج دي زموږ نه به اور غواړي او په قبر کې چې پرېوځي منکر او نکیر راشي وي سړي له به دې کونه کې لته ورکړي چې پاسه د سړي دا وینې دي چې وپوټ کېږي دوی ته هم خلک ناسي واه واه ورته کوي د خندا شنه شي وایي زموږ په دین پورې وخندل په دین خوشحاله شي چې الله په دین پورې مذاق وکړو په قبر پورې د آخرت په امتحان پورې په جنت او جهنم پورې مذاق وشو دی ورته خندا شي ناست په ګیره پورې لطیفې او په ګیرو والو پسې لطیفې د دین د لاسه دا ګورم انسان کفر ته رسي یو خو ستا د یو سړي سره شخصي مسله ده لکه یو عالم دی او ستا د هغه سره شخصي مسله دین د لاسه ته په هغه پسې خبرې نه کې خپله خبرې ده ورپورې خاندې ده دا ته په ګناه کې واقع کفر نه دی خو که چېرته د ده سره ستا د دین د لاسه نه لګي او د دین د لاسه پورې خاندي نو بیا دا خبره ته څه ته رسي کفر ته یې رسي لکه ته د یو سړي په ګیره پورې خاندي د دین د لاسه دا خو کفر دی ځکه چې دین ګیره پورې ښوده دا خو دین دی دا عبادت په ګیرو پورې خندا کول بعض وایي داسې ګیرې وجي د سیکان هم دي دا هم ډېره غلطه خبره ده او دا د بېدینو خلکو په خوله باندې پرته وي ژبه کنټرول که سبا له د دې ژبې د لاسه به د دې ژبې د لاسه به د جهنم په دروازو ورننوځي او بیا به ارمانونه کوي نور څه میلاو نه شو نو لطیفې په دین پورې سړی جوړوي خاندي په الله پورې په پیغمبر پورې په یو ملا پورې منښتی او بس دی به چې کینی پاسي د هغه تذکره وکړي کینی پاسي د هغه تذکره وکړي او ما پورې به خاندي او مذاق به کوي ته په څه باندې پوهېږي ته به هغوی څه خبرې کوي لکه بعض دیګې په مثال لکه زموږ په ملک کې فضلالرحمن مولوي صاحب دی زه دا نه یم چې فضلالرحمن مولوي صاحب د غلطیانو نه صفا دی ښه ډېرې غلطیانې به یې کړي خو بیا په هغه پورې نښته داسې چې یو سړی ګیره او برېتې نه وي او خرې له صفا ګرځي نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني دې هم لږ